قدرمن لیدونکو د فوتوشاپ مجموعه درسونو ته تر نورو لیدونکو د تېرو درسونو څخه په استفادې نن هم راځو په دې باندې بحث کوو چې څنګه کولی شو د بلنډینګ مودونو څخه استفاده وکړو او خپل تصاویر یا هم خپل لوګوګانې په نور تصاویرو کې مدغم کړو یا ورنه استفاده وکړو. نو د دغه کار دپاره زه راځم قدرمن لیدونکو د شیپ څخه په لومړۍ برخه کې استفاده کوم، مثلا ریکټنګلر ټول څخه استفاده کوم. زه راځم دلته یو شیپ ترسیموم، مثلا دغسې یو شکل به ورته ورکړو تر دغې سطحې پورې. یو رنګ به هم ورته زه انتخاب کړم، مثلا دغه رنګ به ورته انتخاب کړو یا هم دغه رنګ، همدغه به ورته مناسب رنګ وي. اوس هم راځو قدرمن لیدونکو چې څنګه کولی شو د دغې کنارې تغییر کړو. مثلا زه یو کرف شکل یا حالت ورکوم دلته، نو د دې کار دپاره لکه څرنګه چې نورو مباحثو موږ او تاسو کار کړی و، که چیرې دغه آپشن غیر فعال وي زه راشم دې باندې کلیک وکړم او زه د دې ارقام تغییر کړم، مثلا زه دې ته ورکړم 15. تاسو وګورئ د ټولو ارقام بدلیږي، ځکه چې یا که چیرې زه دا لږ څه نور هم ډېر کړم، مثلا 50 یې کړم، تاسو وګورئ ټول 50 کېږي او د ټول کنارو کې یا ټولو برخو کې دغسې یو کرفونه یا کټینګ رامنځته کېږي. نو د دې کار لپاره زه راځم دا صفر کوم چې مربعي شکل واخلي، دغه بټنه زه آف کوم. اوس ورته قیمت ورکوم، مثلا 50 قیمت مې ورکړ 50، دا به مناسب وي. او که چیرې تاسو غواړئ دې ته یو بلنډینګ موډ ورکړئ، مثلا تاسو کولی شئ چې دغسې د مختلفو بلنډینګ موډونو څخه استفاده وکړئ. که چیرې دا هم نه کوئ، مثلا ډارکین یا هر هغه بلنډینګ موډ چې ستاسو خوښوي استفاده کولی شئ. که هغه هم نه کوئ، مثلا تاسو کولی شئ چې د شیفت بټن او د مثبت علامې په کېکاږلو سره بلنډینګ موډونو کې تغییرات راوړئ، یا هم سپیس بټن په واسطه چې بعضې جیګ آپشنونو کې دا امکان لري، بعضې کې نه لري. خو خیر موږ او تاسو کولی شو چې له همدغې څخه هم دا چاره ترسره کړو، که ډارکین یا ملټیپلای څخه استفاده وکړو. تاسو وګورئ که نه یې مثلا زما په نظر دغه ډفرنس به صحیح ورته دغه ورته انتخابوم قدرمن لیدونکو. او راځم دغلته دغه خپل لوګو راوړم، دلته ځای په ځای کوم، مثلا دغلته دا هم لږ څه کوچنی کوم، د موف په واسطه دا راوړم دغلته ځای په ځای کوم، نور یې هم کوچنی کوم تر څو ځای په ځای شي. مثلا دلته یې قرار ورکړو. بیا هم راځو د بلنډینګ موډونو څخه په استفادې که ملټیپلای باندې کلیک وکړو، تاسو وګورئ دغسې اوس مناسب شکل ځان ته یې غوره کړم، هلته یې قرار ورکړو. او بیا هم راځو د شیپ څخه وروسته، مثلا زه دغه شیپ انتخابوم، دلته راځم دغلته یو مستطیل رسموم، د مثال په ډول دغسې یو مستطیل رسموم. د دې بلنډینګ موډ هم تغییرولی شو، مثلا ډفرنس که چیرې ورته انتخاب کړو او لږ څه بیا یې اوپسیټي ډېر کړو، زما په نظر دا به ډېر ښه راشي. اوپسیټي تقریبا 100 ده، که چیرې کم کړو کمېدلی هم شي، ولې هماغه 100 صحیح ده، ښه ښکاري. خو راځو یو کار کوو چې دا د خپل د شیپ څخه ښکته وړو، مثلا که دغلته ورته قرار ورکړو زما په نظر دا به ډېر ښه راشي. اجازه راکړئ چې زه دا که بیخي آخر برخې ته یې وویسو هم کومه ستونزه به نه وي، مثلا دغلته یې ویسو. اجازه راکړئ چې دغلته مو یوړه، قرار مو ورکړ. اوس هم راځو قدرمن لیدونکو دې باندې انټر کوو، د دې جسم موقعیت هم تغییرولی شو چېرته تاسو وغواړئ. مثلا دلته راځو کولی شو چې په دې کې قدرمن لیدونکو یو ټکس هم ولیکو. راځو ټکس باکس ته یو اضافي ځای کې زه کلیک کوم، په اجازه راکړئ چې زه دا کینسل کړم کنټرول زیډ څخه په استفادې. مثلا زه غواړم په دې کې یو ټکس ولیکم، ټکس باکس ته ځو او د خپل دغه جسم دپاره یو ټکس باکس ترسیموم. اجازه راکړئ دغلته مثلا زه یو ټکس باکس دلته کلیک کوم،
بیا تاسو کولی شئ چې مختلف لیکنه پکې وکړئ یا هر هغه لیکنه چې تاسو غواړئ تاسو کولی شئ پکې اپلای کړئ. زه یو انټر پې وهم. دغسې وګورئ قدرمنو لیدونکو موږ او تاسو دغسې یو ښایسته شیپ خپل تصویر دپاره ورکړ او زموږ او ستاسو دغسې یو ښایسته ډیزاین راغی. نو قدرمنو لیدونکو تاسو کولی شئ چې د دغسې مختلفو تېرو درسونو څخه په استفادې ښه شکلونه یا ښه شیپونه رامنځته کړئ. دغه تصویر او دغه لوګو د لاسته راوړلو لپاره تاسو کولی شئ ډسکریپشن برخه کې مراجعه وکړئ او هغې ځینې ځان ته یې ډاونلوډ کړئ او همدغه چاره پکې ترسره کړئ. نو قدرمنو لیدونکو دا زموږ او ستاسو نننی مبحث له تاسو څخه هیله کېږي چې زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره شریک کړئ. ښه وخت ښه